پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرسول سیاف ویلي که طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې شرعي نظام تطبیق کړی دی نو د ورځې سلګونه ځوانان ولې د هیواده پرېښودو ته اړ کړي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د ښاغلي سیاف په خبر افغانان ځکه د طالبانو د حاکمیت له ویرې هیواد پرېږدي چې هغوی په افغانستان کې ځان او خپل عزت خوندي نه ګڼي. دغه جهادي مشر په یوې آنلاین غونډه کې زیاته کړې چې له افغانستانه محبس جوړ شوی او داسې ورځ به راشي چې طالبان به یوازې د تش محبس ساتنه کوي او خلک به ترې ټول تللي وي. بلې خوا پاکستان پر تورخم د افغانانو له لوري اوښتونکي خالي کانټینرونو ته اجازه نه ورکوي. د ورځې له 300 تر 350 کانټینرونه له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او پکې د افغان سوداګرو مالونه راوړل کیږي او په تورخم کې خالي کیږي. سوداګر وايي په تورخم کې پر دغو خالي کانټینرونو د ورځې له 180 تر 210 ډالرو کرایه راځي. یو شمېر سوداګر ټولو نیوز ته ویلي که په افغانستان کې دغه وضعیت روان وي نو سوداګر له افغانستانه وځي ځکه د دوی پانګونه له منځه ځي. د یوې میاشتې راهیسې یوازې له دې درکه موږ د ورځې له 120 تر 140 ډالرو زیان کوو. یو بل افغان سوداګر حضره خیل هم په دې تړه ویلي 4,000 کانټینرونه چې پاکستان ته لاړ نشي او تش کانټینرونه بیرته کراچۍ ته ونه رسیږي د سوداګرو مالونه به ځانګړې توګه د ننګرهار د سوداګرو مالونه پورته کیږي نه. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو تر بیا مو په لوی رب سپارم. ښاد او ودان اوسئ.